جلیل القدر انسان دی حضرت حسن بصری د یو روایت کی مرسل و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من جاءه الموت هغه کس ته چې دی دته مرګ راسي لیکن دته د دې مرګ د راتللو په وخت کې وهو یطلب العلم د ده کار دا دی دی علم حاصلوي ده دا نه دی بس کړی چې زما د طالبي دوره ختمه شوله دی اوس هم په دې کوشش کې دی چې دی د الله دین زده کړي نو حضرت حسن بصری په دې روایت کې وایي من جاءه الموت وهو يطلب العلم وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم ویلي چې چاته مرګ راسي او دی په طلب د علم کې لا يحيي به الاسلام په دې کې د ده څه مقصد علم ولې حاصلوي د دې لپاره چې د خلکو څخه پیسې واخلي یا خلک ورته یار پلانکی مفتی صاحب یا پلانکی عالم صاحب یا پلانکی شیخ صاحب د شهرت لپاره نه نه په دې دا مقصد یې نه وي مقصد یې دا وي چې د الله دین باندې زده کړي د الله دین ورباندې وپیژني د بېدینۍ او ګمراهۍ څخه د فتنو څخه ځان ورباندې وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فبینه وبین النبیین درجة واحدة بالجنة الله جل جلاله دا خو به یقیني وي چې الله به جنت کړي الله به دا انسان جنت ته داخل کړي خو په جنت کې به هم دون عالی مقام وي چې د ده او د انبیاو په مابینځ کې به یوه درجه وي یوه درجه فرق به وي دون عالی مقام به الله جل جلاله دې انسان ته ورکړي د زندګي په چیش کې تېره کړل د زندګي په دې کې تېره کړه چې دی د الله دین زده کړي او بیا د الله د دین په زده کړه باندې د ده مقصد او مطلوب او غرض دا دی چې اسلام ورباندې را ژوندی کړي اسلام ورباندې قوي کړي مسلمانان د بېدینیو باندې راوګرځي مسلمانان د ګمراهۍ سره راوګرځي نو الله جل جلاله دو بشارت دی په حدیثو کې یو بشارت دا دی چې الله به جنتی کړي دوم بشارت دا دی چې الله جل جلاله به عالی مقام عظیم مقام لوی مقام به الله جل جلاله د تور نصیب حتی دون لوی مقام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ده او د انبیاو په مابینځ کې به یوه درجه فرق